بسم الله الرحمن الرحیم. شپږم درس ته ښه راغلاست. زموږ نننی درس چې دی د دوهمه مرحله کې دی چې چوز یور انډیکیټر څنګه خپل شاخصونه څنګه انتخاب کړو. یعنې موږ تر اوسه په هغه مرحله کې یو چې د خپلې پروژې لپاره شاخصونه وټاکو او د هغو شاخصونو دپاره ټارګیټ وټاکو. نو مخکې په دې باندې بحث شوی و چې موږ هغه باندې په مفصل توګه خبرې کړې وې. د هغو په تداوم سره نن د موږ تاسو درس چې دی هغه ټیپونه چې یا هغه نقطې چې په هغو باندې موږ تاسو کړلی شو چې مثلا موږ تاسو شاخصونه انتخاب کړو د خپلې پروژې لپاره باید کوم موارد په نظر کې ونیسو. د ټولو تر مخه موږ تاسو په څلورو شیانو باندې بحث کوو. په یوه پروژه کې باید چې موږ تاسو شاخصونه لرو، اول شرط دا دی چې یو شاخص باید یو شی اندازه ګیري کړي. دا ډېره مهمه ده. او بل مهمه خبر دا ده چې په پروژه کې باید موږ تاسو د مانیټورینګ اند ایوالویشن لپاره انډیکیټرز ولرو. په دې معنی باندې چې هم باید ځینې انډیکیټر داسې وي چې هغه د موږ تاسو په ایوالویشن یعنې ارزیابۍ کې کمک وکړي، او ځینې داسې شاخصونه وي چې هغه د موږ تاسو په څارنه کې یا په مانیټورینګ کې کمک وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو باید کوانټیټیو او کوالټیټیو انډیکیټرز ولرو. یعنې په دې معنی باندې چې موږ تاسو باید هم کمی ډیټا ولرو یعنې کوانټیټیو او هم کیفي ډیټا ولرو کوالټیټیو. او دا ډېره زیاته مهمه ده. په یو پروژه کې باید دا حتمي او ضروري وي چې موږ تاسو پوه شو چې خلک موږ تاسو د پروژې په باره کې څه نظر لري، څه احساس لري، او خلک څومره راضي دي، او هغه ډیټا په موږ تاسو په کوالټیټیو یا کیفي ډیټا باندې ټولوو. او بله مهمه خبره دا ده چې کله موږ د پروژې لپاره شاخصونه انتخابوو، ځینې داسې پروژې دي چې مخکې له مخکې تطبیق شوي دي، په هر سکتور کې تطبیق شوي دي. نو موږ تاسو کړلی شو چې د هغو د شاخصونو نه استفاده وکړو، او هغه موږ تاسو هغه شاخصونه په ګوګل کې وپلټو یا په نورو سرچ انجینو کې، او موږ تاسو کړلی شو چې هغه پیدا کړو، او هغه د ریفرنس په ورکولو سره په خپله پروژه کې موږ تاسو د هغو نه څنګه وکړو استفاده وکړو. نو دغه څلور هغه نقطې دي چې موږ تاسو د شاخصونو په انتخاب کې یا چې کله موږ شاخص انتخابوو دغه څلور پوینټونه باید موږ تاسو په نظر کې ولرو. او بله یوه مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو باید د ځان سره نوټ کړو چې شاخص چې موږ تاسو کله مثلا د پروژه کې اضافه کوو، دا په دې معنی باندې چې موږ تاسو باید هغو ته بودیجه هم ځانګړې کړو. په دې معنی باندې چې هغه هر شاخص اندازه ګیرۍ ته اړتیا لري. یعنې په دې معنی باندې چې هغه د موږ تاسو وخت ضایع کوي، زموږ تاسو پیسې ضایع کوي. نو باید کوشش وشي چې په اکثریت کوچنۍ پروژو کې موږ تاسو د 8 نه تر 10 پورې هغه کی پرفارمنس انډیکیټرز چې دي هغه شاخصونه موږ تاسو باید ولرو، او د دې نه که اضافه کي یا پروژه باندې بوج کي. ولې دا نظر په پروګرام باندې دی چې موږ تاسو پروګرام څومره وسیع دی. خو د کوچنیو پروژو دپاره عموما موږ تاسو د 8 نه تر 10 پورې انډیکیټرز یا شاخصونه ټاکو. دا په دې معنی باندې چې کله موږ تاسو شاخص ټاکو، شاخص موږ تاسو طبیعي خبره ده چې موږ تاسو به هغو ته د لپاره ډیټا کلیکشن کوو، او د ډیټا کلیکشن چې دی موږ تاسو نه پیسې، وخت او داسې نور ریسورسز غواړي. او بله خبره دا ده چې موږ تاسو باید د هر لیول دپاره باید چی ولرو؟ یو انډیکیټر ولرو یا یو شاخص ولرو چې هغه لیول موږ تاسو ته میجر کړي. at least one، یعنی حتمی ضروری باید یو دانه حتمی موږ تاسو یو شاخص ولرو. که هغه په انپوټ لیول کې کیدای شي، په انپوټ لیول کې موږ تاسو زیات انډیکیټر ولرو، د یو نه مثلا 4 ولرو، په آوټپوټ کې کیدای شي
دوه ولرو، په آوټکم کې مثلا یو، دارنګه په امپاکټ کې مثلا یو. یعنی دلته کېدای شي چې موږ تاسو یو ولرو. عموما انډیکیټرز په آوټکم او امپاکټ لیول کې په کم اندازه باندې وي او په آوټپوټ کې په نسبتا کم اندازه وي او په انپوټ لیول کې په زیات اندازه باندې وي. نو موږ تاسو د هر لیول لپاره باید څه ولرو؟ شاخصونه ولرو. او بله خبره مهمه دا ده چې اوس به دا ټول یو په یو باندې چې اوس مثلا د څلور نقطې به دلته بیا تکرار کوم. لومړی ټیپ چې ما وویل چې مثلا په پروژه کې موږ تاسو باید مد نظر ونیسو هغه دا ده چې هر شاخص باید یو شی اندازه ګیری کړي. یعنی د شاخص خاصیت هم دا دی چې یا د انډیکیټر خاصیت د خاصیتونه دا دی چې هغه به یو شی اندازه ګیره کوي. بله مثلا دلته یو مثال ما ورکړی دی لکه په سور رنګ باندې چې لیکل شوی دی، دا یو غلط مثال دی. یعنی د مثال په ډول number of teachers trained and career guidance resources distributed. دا اوس یو غلط انډیکیټر دی په دې معنا باندې چې لکه دلته موږ تاسو ورته اشاره کړې چې هم ټیچر ټرین کی او هم career guidance resources چې دا هغه ډیسټریبیوټ کی. نو دا یو غلط شاخص دی ځکه چې شاخص باید یو شی اندازه ګیری کړي. لکه کریکټ اکزامپل یا کریکټ مثال دا دی چې موږ تاسو دلته څنګه کوو، د یو شاخص ما مثال ورکړی دی لکه همدغه شاخص چې دلته موږ تاسو وایي چې دا غلط دی او دلته موږ تاسو صحیح شکل ذکر کړی دی. د مثال په ډول number of teacher trained، یعنی دا هغه استادان چې ټرین شوي دي نمبر یې موږ تاسو ته ښیي. نو دا څه شو؟ number of teacher trained مثلا دا د موږ تاسو یو انډیکیټر شو. لکه end چې موږ تاسو دلته منځ کې ورکړی دی په دې کې اوس دا مثلا څه رقم دی؟ دا شاخص د مثال په ډول غلط دی که نه؟ دا یو غلط شاخص دی. او دا څنګه دی؟ مثلا دا یو کویکټ شاخص دی چې موږ تاسو کړی دی، یعنی په دوه برخو میشه number of career guidance resources distributed. مطلب دا چې یو شاخص باید یو شی اندازه ګیری کړي. بل موږ تاسو پروژه کې باید په نظر کې ونیسو هغه دا دی چې موږ تاسو باید مکس مانیټرینګ and evaluation indicators ولرو. څه معنا باندې؟ ځینې انډیکیټرز دي چې هغه د evaluation لپاره مفید تمامي او ځینې دي چې د مانیټرینګ لپاره مفید تمامي. په صورت عموم کې مانیټورینګ چې کله صورت نیسي په انپوټ او آوټپوټ لیول کې موږ تاسو چې کو مانیټورینګ کو، یعنی په دغه لیول کې موږ تاسو څه شی کو مانیټورینګ کو. او په د انډیکیټر ته عموما پروسس انډیکیټرز ویل کی. په دې وخت کې پروسه جریان لري یا عملیات اپریشن مثلا لکه موږ تاسو چې هر اکټیویټي کو input resources آماده کو او د اون output مثلا لاسته رسي. او په صورت عموم کې outcome او impact indicators چې دي، outcome او impact indicators دا ډېر کومک په evaluation کې کوي. دا یو کانسپټ دی چې ذکر شوی دی، ولې دا کانسپټ په عموم کې صحیح نه دی. موږ تاسو کړلی شو چې داسې ووایو چې کیدای شي ځینې وخت کې input او output indicators په evaluation کې هم موږ تاسو استفاده ځینې وکړو او په outcome او impact indicators یا په انډیکیټرونه په مانیټورینګ کې موږ تاسو څه شی استفاده وکړو. ولې موږ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو باید د مانیټورینګ او evaluation لپاره انډیکیټرز ولرو، هم د مانیټورینګ لپاره انډیکیټرز ولرو، هم د evaluation لپاره انډیکیټرز ولرو. تر ټولو مهمه دا ده. خو ځینې وختونه مثلا کانسپټونه داسې دي چې ما دا سلایډ په همدې خاطر راوړی دی چې ځینې خلک وایي چې مثلا انپوټ او آوټپوټ د مانیټورینګ په حساب باندې استفاده کړي او آوټکم او امپاکټ د ایوالویشن یا ارزیابۍ په خاطر باندې استفاده کوو. ولې دا کانسپټ صحیح نه دی او موږ تاسو کړلی شو چې انپوټ او آوټپوټ په ارزیابۍ کې او آوټکم او امپاکټ په مانیټورینګ کې استفاده کوو.
لکه دلته ما یادونه کړې ده. Of course this distinction is not perfect, yes. مثلا لکه processing کړلی شي چې evaluation ته ځواب ورکړي، د evaluation question ته، او outcome impact indicate کړلی شي چې monitoring ته ځواب ورکړي. ولې موږ تاسو چې یو شاخصونه ټاکو، تر ټولو ښه ایډیا دا ده چې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دغه انډیکیټر موږ کوم پرپوز په خاطر استفاده کوو. یعنې که دغه انډیکیټر زه په دې پروژه کې راوړمه د څه په خاطر باندې، آیا د ایوالویشن په خاطر باندې دی که د مانیټورینګ په خاطر باندې. مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو پوه شو چې د شاخص د مانیټورینګ لپاره دی که د ایوالویشن لپاره دی، او موږ تاسو باید میکس مانیټورینګ او ایوالویشن شاخصونه ولرو. بله مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو باید کوانټیټیو کوالټیټیو ډیټا ولرو، او د دې لپاره کوانټیټیو کوالټیټیو انډیکیټر موږ تاسو ډیولپ کوو چې کوانټیټیو ډیټا مخکې ما تشریح کړې وه. هغه ډیټا چې په نمبر پرسنټیج ریشیو باندې جمع کیږي ته کوانټیټیو ویل کیږي، کوانټیټیو ډیټا ویل کیږي، او هغه ډیټا چې هغه په ریشیو نمبر پرسنټیج باندې نقل کیږي او هغه خلکو فیلینګ بیلیو او سټسفکشن اندازه کوي، هغه کوالټیټیو ډیټا ده. نو موږ تاسو باید کوانټیټیو انډیکیټرز او کوالټیټیو انډیکیټرز د کوانټیټیو د کوالټیټیو ډیټا په خاطر باندې موږ تاسو باید څنګه کو ولرو، او د ټولو نه ډیره څنګه ده مهمه ده. دلته دا کړي چې مثلا موږ انډیکیټر په دوه ټایپو باندې ویشو، کوانټیټیو او کوالټیټیو. ولې دا انډیکیټر چې دی نور ډېر ټایپونه هم لري، صرف دلته د ډیټا په حساب باندې چې موږ تاسو د کمي او کیفي ډیټا په خاطر باندې انډیکیټر په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو انډیکیټ یو کوانټیټیو انډیکیټر دی او بل کوالټیټیو انډیکیټرز دي. په هر صورت باندې کوانټیټیو انډیکیټرز په پروژو کې په زیات نمبر باندې استفاده کیږي، په دې خاطر باندې چې دغه ډیټا کلیکشن ډېر اسانه دی، او دغه انالیسیز او انټرپریټیشن مثلا چې موږ تاسو دغه نه په ایزي شکل باندې سټاتستیکل فارمولې په هغه باندې اپلای کوو، او په اسانۍ باندې موږ تاسو ته ریزلټ په لاس راکوي. او کوالټیټیو انډیکیټر چې دی هغه داسې دی چې موږ تاسو په ساده فارمولې باندې نشي کولی، هغه ډېر ژور تحلیل ته اړتیا لري تر څو موږ تاسو وکولی شو چې د هغو ریزلټ په لاس باندې راوړو، ځکه په هغه عموما د ټکسټ په شکل باندې وي، لکه ډسکریپټیو ډیټا ده، یا مثلا د تصویر په شکل، یا د اکثریت وخت د غږ په شکل باندې وي که نه، موږ تاسو هغه ټکسټ شکل ته اړوو، بیا وروسته دغه نه موږ تاسو انالیسیس کوو. په هر صورت کوالټیټیو ډیټا چې ده هغه ډېر وخت او ډېر منابعو ته او ژور تحلیل ته اړتیا لري، او کوانټیټیو ډیټا چې ده هغه د کوانټیټیو انډیکیټر نه چې لاسته رسي هغه په اسانه شکل باندې موږ تاسو تحلیل کولی شو. بله مهمه خبره ده چې موږ تاسو کله خپله پروژه تطبیقوو، موږ تاسو باید ځینې ریسرچ وکړو چې هغه انډیکیټر چې په نورو پروژو کې استفاده شوي دي یا په همدغه سکتور کې کار کړی دی، مثال د تربیې په سکتور کې کار شوی دی، یا د کرنې په سکتور کې موږ تاسو ډېر داسې پروژې لرو چې موږ تاسو تطبیقوو، مخکې له مخکې نورو غټ پروګرامونه تطبیق کړي وي، هغه انډیکیټرونه ته کولی شي چې هغو ډیولپ کړي وي د خپل پروژې دپاره، موږ تاسو د هغو نه استفاده وکړو، او موږ تاسو کولی شو چې په ګوګل کې دا سرچ کړو یا په بل سرچ انجین کې موږ تاسو دغه انډیکیټرز پیدا کړو، د هغو نه استفاده وکړو، ولې په دې شکل باندې چې د هغو ریفرنس به ورسره لیکو چې اوس مثلا ایکس وای زیډ پروژه دغه انډیکیټر استفاده کړی دی، په ریفرنس دو زه هم دا استفاده کوم د خپلې پروژې دپاره. د دوی ګټه به دغه شی وي چې موږ تاسو به د وخت ضایع نه مخه نیسو، د موږ تاسو به د پیسو ځکه چې د انډیکیټر ډیولپمنټ اسانه نه دی، ځکه د ایکسپرټ کسانو ته ضرورت لري، نو موږ تاسو کولی شو چې د وخت ضایع نه، د پیسو د ضایع نه جلوګیري وکړو. او بل دغه انډیکیټرز چې دي تیار ټیسټ شوي وي، یعنې هغو خلکو استفاده کړي وي، موږ تاسو هم کولی شو چې د هغو نه استفاده وکړو او د هغو ډیفینیشن ولیکو د مثال په ډول، یعنې موږ تاسو کار ډېر اسانه کړي. بله مهمه خبره دا ده چې دلته یو ویب سایټ زه تاسو ته په ګوته کوم په دا شنه هغه کې چې ما لیکلی دی
indicate دا تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ دلته په هر سکتور کې چې پروژې تطبیق شوي دي د دو سره په مختلفو لیولو کې انډیکیټر اضافه شوي دي حتی کوشنیر یې هم ورسره شته دي تاسو کولای شئ چې د دو نه هم استفاده وکړئ که مثلا تاسو یوه پروژه لرئ د خیاطۍ په برخه کې هلته دا پروژه مخکې تطبیق شوې ده تاسو کولای شئ چې په دې کې پیدا کړئ صرف په ګوګل کې د نوم ټایپ کړئ او د ده ویب سایټ ته ورشئ هلته مختلف سکتورو کې پروژې شته دي تاسو کولای شئ د هغو نه استفاده وکړئ نو تر ټولو نه ډېره مهمه خبره دا شوه چې وروره موږ تاسو باید په یوه پروژه کې د پروژې دپاره چې موږ تاسو کله انډیکیټر سلیکټ کوو باید د څلور ټیپونه په نظر کې ونیسو اول هر انډیکیټر یو شی اندازه کوي دا انډیکیټر خاصیتونه دي چې وروسته په دې باندې رڼا واچول شي د انډیکیټر خاصیتونه به موږ تاسو یو په یو لولو چې انډیکیټر کوم خاصیتونه باید ولري او دوهمه خبره دا ده چې په پروژه کې باید موږ تاسو میکس مانیټرینګ and evaluation indicators ولرو او بله مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو باید میکس کوانټیټیو and qualitative indicators ولرو چې کوم انډیکیټر د کوانټیټیو ډیټا دپاره کوم د کوالټیټیو ډیټا دپاره موږ تاسو په کار باندې وړو او بل مخکې موږ تاسو کولای شو چې انډیکیټر سرچ کړو چې نورو پروژو استفاده کړې نو دا څلور پوینټونه حتمي او ضروري دي چې موږ تاسو کله یو پروژه کې انډیکیټر سلیکټ کوو باید دا څلور نقطې په نظر کې ونیسو مننه کور ودان